د خوږې مینې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د خوږې مینې لنډې کیسې درېیمې خوندورې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې درېیمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. ستا له مور سره به خبرې وکړم چې هغوی څه وایي، خوښه یې ده او که نه. زرغونې هم راسره ومنله چې بیخي سمه ده. سهار شو، د زرغونې له کوره راووتلم. په سبا شپه بیا ورغلم. تر هر څه له مخه مې دا خبره ورسره یاده کړه چې ما خو داسې تصمیم نیولی چې له زرغونې سره واده وکړم او د تل لپاره سره یو ځای شو. ستاسو څنګه راسره خوښه ده؟ زه نور له دې پرته یوه ثانیه هم ژوند نشم کولی. دا مې لکه وینه په رګونو کې بهیږي او زما د ژوند نوره خوشحالي د دې په لاس کې ده. اوس نو تاسې څه راته ووایئ؟ ستاسو خوښه ده چې موږ واده سره وکړو او که نه؟ د زرجان اکا چې زما خبرې واورېدې، له خولې نه یو سوړ راوویسته او راته ویې ویل: زویه، زه به د خدای ډېر شکر ادا کړم چې ستا په رقم زوم ولرم. موږ به له تا بل ښه ځوان چیرې پیدا کړو؟ ښه خوش اخلاقه او مهربانه ځوان یې. خو خبره دا ده چې زرغونه خو ماله یو بل چا سره واده کړې ده زویه، او زه په خپله واده باندې ولاړ یم. واده خلافي نه کوم. زرغونه خو د بل چا امانت ده، زه یې تا ته نشم درکولی. ما ورته ویل چې دا خبره خو ما ته نه زرغونې کړې ده او نه هم تاسو راته ویلي. دا بیا څه عجیبه کیسه ده؟ د زرجان اکا راته وویل چې رښتیا هم داسې ده. ما ستا زړه نه خفه کوو. ما دا فکر کوو چې ته به د زرغونې ملګری یې، نو په همدې دلیل مې نه درته ویل. اوس پوه شم چې ته د زرغونې سره مینه کوې او کیدای شي چې د زرغونې هغه بل نفر کوم چې ما ورسره واده کړې ده نه وي خوښ او تا ته یې نه دي ویلي. په دې کې نو زما څه ګناه ده؟ ما ورته وویل چې د زرغونې هغه نه وي خوښ، نو بیا تاسو ولې د هغې ژوند ورتباه کوئ؟ دا خو د زور خبره نه ده، دا خو د خوښې کار دی. زه خو اوس پرته له زرغونې څخه ژوند نه غواړم او نه هم دا غواړم چې پرته له ما نه زرغونه د بل چا شي. خیر، ته ما ته د هغه نفر ادرس راکړه، زه به ورسره خبرې وکړم. ګوندې زما پر حال یې زړه وسوځي او زرغونه ما ته راکړي او په بدل کې به زه ورته 2 برابره د ولور پیسې ورکړم. ته اوس ما ته د هغه نفر ادرس راوښیه. د زرجان اکا نه غوښتل چې د هغه ادرس راکړي. دا بهانې راته کولې چې زه په خپل قول ولاړ یم، بې قولي نه کوم. ما له هغه سره قول کړی دی. ما ډېر مجبوره کړ تر څو د هغه ادرس راکړي. ما ورته ویل چې زه به له هغه سره خبرې وکړم چې هغه څه وایي. که یې نه وه خوښه نو زه به له دې کاره تیر شم. اخر یې ادرس راکړ. ما هم ادرس ځینې واخیسته او له ځان سره مې وساته. وروسته د ډوډۍ خوړلو وخت شو. ډوډۍ مو وخوړه. زه خو بیخي د ډوډۍ په خوند پوه نه شوم. بیخي له ژونده بیزاره شوم چې اوس به څه کوم. په هر صورت د ډوډۍ وخت هم تیر شو او د خوب کولو وخت شو. زرجان اکا اجازه راڅخه وغوښته. ما هم اجازه ورکړه. دوی لاړل، ویده شول او زه په خپل ځای کې پرېوتم. ډېر فکر مې خراب و چې دا څنګه کیسه جوړه شوه. که هغه سړی ما ته زرغونه رانه کړي، زه به بیا څه کوم؟ څه حال به مې وي؟ لیونی به شم، مړ به شم، صحرا ته به لاړ شم. څه به راباندې وشي؟ بیا مې خپل ځان ته تسلي ورکوله چې خیر دی، خدای خو همیشه د مینانو مل وي. بس توکل مې پر خدای وکړ او په دغه وخت کې زرغونه هم راغله. راته ویې ویل: ویده شوی خو به نه یې؟ ما ورته ویل: ستا فکرونه مې خوب ته نه پرېږدي. تا خو ما ته هېڅ هم د هغه بل کس په باره کې نه وویلي. هغه څوک دی او څه کاروبار کوي؟ زرغونې راته وویل چې زه له تا پرته له هېڅ چا سره واده نه کوم، نه مې ستا پرته بل څوک په کار دی. زما خپله هغه کس نه دی خوښ او پلار مې په زور هغه ته ورکوي. ته بېغمه اوسه، زه ستا وم او ستا به یمه. ما ورته ویل: دا چې تا راته دا ډاډ راکړ نو زه به هم بېغمه شم. ښه که چیرې ته زما نه شوې بیا څه کوې؟ زرغونې راته وویل: که مې نور څه په وس کې نه وو، ځان وژنه کوم. ما ورته ویل: دروغ خو به نه راته وایې؟ زرغونې وویل: بیا به هغه ساعت وګورې او خبر به شي. ما ورته ویل: تا د دې کیسې په باره کې ولې اول نه راته ویل؟ زرغونې راته وویل: ما ته نه خفه کولې، هسې هم زه ستا یم. هغه خو بیخي مې نه دی په کار. که هر رقم وي خو ته زما مینه یې.
ما په دې خاطر تا ته نه ویل ځکه نه حق خفه کېدل هم سم کار نه دی. ما دا فکر وکړ که درته ووایم نو ته به راڅخه خفه شي او ستا خفه کېدل راته ډېر ګران ښکارېدل. ما ورته وویل بېغمه اوسه، سهار زه ورځم په هر رقم چې وي تا د ځان کوم، ته زما یې، زما لپاره وي او زما به شي. زرغونه خوشحاله شوه او سوکا مسکی شو، ویې ویل خدای دې وکړي چې ته زما او زه ستا شم. ما ورته ویل که ته ملګرتیا را سره وکړې بیا مو هېڅوک نشي سره جلا کولی. زرغونې وویل زما سر تر تا قربان دی، ته چې هر څه راته وایې زه یې کوم. لنډه دا چې دا شپه مو هم په دغو خبرو باندې تېره کړه. زرغونې ته مې اجازه ورکړه او زه په خپل ځای کې ویده شوم. بیخي خوب نه راته، طبیعت مې ډېر خراب و، ناحقه چورتونه راولوېدل تر څو سهار شو. لمر راوخته او زه په خپل ځای کې ویښ پروت وم. سهار ټول راغلل، چای هم تیار کړی و. د سهار چای مې هم د زرغونې دوی په کور کې وڅښو. تر 9 بجو پورې هلته وم او وروسته یې له کوره راووتلم او د بازار پر لور روان شوم. د هغه سړي ادرس را سره و. پوښتنه په پوښتنه تر څو هغه نفر مې پیدا کړ کوم چې نظرجان اکا ورسره د زرغونې خبره کړې وه. هغه نفر یو دکاندار و او یو دکان یې درلوده، د پرچون دکان. په دکان کې ورسره نور ملګري هم ناست وو. ما ورته سلام واچاوه، دوی هم په ټولو زما سلام والی کړ. وروسته مې ورته وویل چې دکاندار په تاسو کې څوک دی؟ یو جګ او ښایسته ځوان راته وویل خیرت خو به وي، زه دکاندار یم، څه دی ویل؟ ما ورته ویل ډېر مهم شی مې په کار دی خو په دکان کې در سره نشته. احمد راته وویل چې دا څنګه مهم شی دی چې په دکان کې نشته؟ چې زما په دکان کې نه وي نو له یو بل ځای به یې درته راوړم. ما ورته ویل په دکانونو کې هغه شی نه پیدا کېږي. هغه راته ویل زه پوه نه شوم اصلي موضوع څه ده. ما ورته ویل ته را یو ګوښې ته شه، زه به درته ووایم. احمد هم را سره ومنله او له دوکانه راښکته شو. انډیوالانو وویل که چیرې ډېر ضروري کار وي نو موږ به له دوکانه لاړ شو. ما ورته ویل نه د یو څو دقیقو لپاره مې یوازې د احمد سره کار دی. موږ دواړه له دوکانه را ګوښې ته شولو او یو غلی ځای کېناستو. لومړی ما ځان ورته معرفي کړ، وروسته احمد هم خپل ځان راته معرفي کړ. او هم یې انډیوالان چې انډیوالان تر خپلو ورونو هم راته نږدې دي او دغه زما دکان دی. ما ورته ویل ډېر ښه، زه د یو کار لپاره راغلی یم، ستا نه په ډېر عجز یو شی غواړم. خدای دې وکړي چې رایې یې کړي، ډېر زیات ضرورت ورته لرم. بې له هغه څخه ورځ او شپه مې نه تېرېږي. زه لمن هم درته نیسم، په پښو کې درته لوېږم، پښې به دې ښکل کړم، تر خپل ژوند راته ډېر ارزښت لري. احمد راته وویل چې دا څه شی دی چې ته دومره ضرورت ورته لرې؟ راته ووایه چې زما سر دې هم په کار وي، تر تا به یې قربان کړم چې ته پرته له هغه ژوند نشې کولی. ما هم دستي زرغونه ور وښودله او خپله ټوله کیسه مې ورته وکړه چې ما مینه ورسره کړې ده، اوس یې هم ورسره کوم او زرغونه هم له ما سره مینه کوي. تا به تر اوسه پورې هغه لیدلې هم نه وي، خو د هغې پلار نظرجان اکا له تا سره واده کړې ده، ما ته نه راکوي او پر ما باندې پلار او مور هم راضي دي. صرف خبره تر تا پورې پاتې ده. که ته هم را سره راضي شوې نو زه به ستا له ټول عمر احسان منونکی یم. کله چې ما دا کیسه احمد ته وکړه نو احمد راته وویل و د خدای ساده، ته هم په همدې دام کې راګیر شوی، زه خو پکې ګیر ومه، که ته په خبر وی نو تا څه کول؟ ما ورته وویل څنګه دام، څنګه کیسه ده؟ زما ستا په خبرو سر نه شو خلاص. احمد راته وویل چې زه ټوله کیسه درته کوم، ته به غوږ راته نیسې. کله چې مې کیسه درته خلاصه کړه بیا به پوښتنه راڅخه کوي، تر هغې چې مې کیسه نه وي خلاصه کړې یوه پوښتنه به هم نه کوي. ما هم ورسره ومنله چې سمه ده. احمد خپله کیسه داسې پیل کړه. دغه مې دکان دی، پخوا مې پلار هم دغه دکانداري کوله او له پلاره اوس ما ته راپاتې دی. پلار مې سپینګری شوی دی، ګزاره مو ښه پرې کېږي او له خپل ژوند څخه ډېر خوشحاله یو. خو له کومې ورځې راهیسې چې د زرغونې پلار زموږ دکان ته راغلی دی، له هغې ورځې تر اوسه مې بیا خوشحاله ورځ نه ده لیدلې. یو ورځ ماسپښین تقریبا 4 بجې به وې چې د زرغونې پلار مې دکان ته راغی او د کور لپاره یې سودا راڅخه یوړه. جیب ته یې لاس کړ چې د سودا پیسې راکړي. ګوري چې پیسې په جیب کې نشته. راته ویې ویل چې پیسې خو مې کور کې پاتې شوي دي، اوس خو نشته، سبا به انشاءالله درته راوړم، کور کې مې هېرې شوي دي. ما چې د ده سپینې ګیرې ته وکتل، ورته ومې ویل پروا نه کوي، سبا به یې راته راوړي. بابا هم کور ودانۍ راته وویل او سودا یې راڅخه یوړه.
په سبا ورځ بیا راغی 10 بجې به وي دکان ته سلام راواچوه. بابا دغه نظرجان اکا درته یادوم چې په دعاوې شروع وکړه. دومره دعاوې راته وکړې چې خپلې مور به هم تر اوسه نه وي راته کړي. دا یې راته وویل چې پرون هیڅ چا قرض را نه کړ او تا قرض را کړ. ستا کور دې ودان وي. ما دا خبره کور کې هم وکړه چې داسې یو ښایسته ځوان را باندې مهربانه شو او پور یې را کړ. په کور کې هم ټولو دعاوې درته کولې چې خدای دې ښاد لري. په داسې حالت کې چې زه دې نه پیژندلم بیا دې هم قرض درکړ. دغه پیسې دې دي کور دې 100 ځله ودان. ما هم پیسې ځینې واخیستلې او انډیوالان هم را سره وو. نظرجان اکا راته وویل نن ماښام ته میلمه یې. ما له ځان سره وخندل چې پروا نه کوي بابا، زه میلمستیا څه کوم، قرض خو زه هر چاته ورکوم او هر دکاندار چې چاته قرض ورنه کړي کله دکان چلیږي او هر وخت خو له چا سره پیسې هم نه وي. دا خو ډېر عادي کار دی. خو نظرجان اکا ډېر راته ټینګ شو چې په هر رقم وي را سره ځې به. زه یې ډېر مجبوره کړمه. ملګرو مې هم راته وویل ورسره لاړ شه، میلمستیا ده. میلمستیا څنګه پرېږدې؟ د نظرجان اکا سره مې واده وکړه چې در سره ځمه. ته مازدیګر ته ناوخته راشه، ما ته خو ستاسو کور نه دی معلوم، نو لاړ به شو. د نظرجان اکا هم همدا خبر را سره خوښه کړه او راڅخه لاړو. ملګرو مې ویل چې دا رښتیا ده چې سپینګیري لکه ماشومان داسې وي چې خبر سره وکړي ښه در سره کوي. تا پرون قرض ورکړ، نن یې میلمستیا درته کړې ده. موږ ته خو پردي پرېږده، خپلو هم میلمستیا نه ده کړې. ټولو ملګرو دا را سره خوښه کړه چې ورسره لاړ شم. تر څو چې مازدیګر شو نظرجان اکا راغی. په هغه ورځ مې دکان هم وختي بند کړ او له نظرجان اکا سره راغلم د دوی کور ته. نظرجان اکا کور ته ننوته او زه یو څو دقیقې د باندې ولاړ وم. تر څو نظرجان اکا بیرته راغی او زه یې کور ته بوتلم. په یوه کوټه کې کېناستو. اول یې چای راوړ، چای مې وڅښه او د ماښام د لمانځه وخت شو. د ماښام لمونځ مې وکړ. نظرجان اکا پوښتنې راڅخه کولې او ما جوابونه ورکول. تر څو آخر ته د واده پوښتنه راڅخه وکړه چې وتا واده کړی؟ ما ورته ویل تر اوسه مې نه دی کړی، وروسته یې کومه. ما چې دا خبره وکړه نو نظرجان اکا سوکاله ځان سره مسکی شو. زما یې په مسکي کېدو باندې سر نه شو خلاص چې دی په کوم خاطر باندې مسکی شو. سر مې پسې ونه ګرځوو. د ډوډۍ خوړلو وخت شو. ډوډۍ یې راوړله او ډېر ښه خوند یې هم وکړ. څو رقمه شیان یې راته پاخ کړي وو. ډېر زحمت یې ایستلی وو. ډوډۍ مو وخوړله، بیا یې چای راته راوړ. وروسته تر چایو ما د ماخوستن لمونځ وکړ او د خوب کولو وخت شو. ما نظرجان کاکا ته وویل زه ځمه یو ځل تشناب ته. نظرجان اکا هم زه تشناب ته بوتلم. وروسته تر تشنابه راغلم کوټې ته. ګورم د نظرجان اکا لور هم په کوټه کې ناسته ده. زه چې کله کوټې ته ور داخل شوم دا را ولاړه شو، زما سره په لاس تړي مشي وکړه. دغه لور یې چې زرغونه نومیږي او بله لور هم نه لري او ته وایې چې تا به تر اوسه پورې لیدلې هم نه وي. خیر وروسته مې له څنګ سره کېناسته. زه دومره شرمېدم چې توبه، هېڅ مې ورته کتلی هم نه شوی. سر مې ټیټ اچولی وو، نه مې خبرې ورسره کولی شوی او نه هم پوښتنه. تر څو چې زرغونې خپله پوښتنه راڅخه وکړه چې زما په خیال شرمېږي که څنګه. ما بیا هم له شرمه هېڅ ځواب نه شو ورکولی. آخر ته نظرجان اکا راته وویل چې احمده زویه، ما ته خوب راغلی، زه ویده کېږم، ستا سره زرغونه شته، هر وخت چې ویده کېدې بیا ویده شه، زه درنه لاړم. دا خبرې وکړې او نظرجان اکا له دې کوټې څخه خپلې کوټې ته لاړو او ویده شو. موږ یې دواړه په کوټه کې یوازې پرېښودو. په رښتیا چې د نظرجان اکا دا کار چندیانې خوند را نه کړ چې خپله لاړو، لور یې له ما سره یوازې پرېښوده. اوس نو زه او زرغونه دواړه پاتې شولو، بل هیڅ څوک نه وو. ما خبرې هم نشوی ورسره کولی او زرغونې پوښتنې راڅخه کولې او خبرو ته یې مجبورولم. خو ما بیا هم څه نشو ورته ویلی. بیا یې راته وویل خوب درځي؟ ما ځان ځنې خلاصوه چې ځینې خلاص شمه او راڅخه لاړه شي. ورته مې ویل هو، پرون مې هم خوب نه دی کړی، اوس به ویده شم، ته لاړه شه. زرغونې وویل ځای درته واچوم؟ ما ورته ویل وو، که ځای راته واچې نو ډېر به ښه شي. زرغونې ویل تر اوسه دې ولې خبرې نه کولې؟ ما درته دغه بهانه کوله چې ګوندې پر خبرو راشي. اوس دې بیخي خوب ته نه پرېږدمه او ما خو خوب ته نه یې راغوښتی. ما چې هر څه و هره بهانه ورته وکړه نه یې پرېښودم. آخر ته یې زما لاس په لاس کې ونیوه. زه یو څه ورخطا شوم چې دا څه کوي،
خو آخر زه هم یو څه با جرأته شوم او ما هم ورسره خبرې شروع کړې. ډېرې خبرې مو سره وکړې. آخر یې راته وویل چې پلار مې ویل تا واده نه دی کړی او ما هم نه دی کړی. ما به له خدایه همیشه دغه سوال کوو چې یو ښه او سخي سړی مې په نصیب شي او له تا ماسې او بل همداسې سخي سړی خو پر دې دنیا نشته او زه غواړم چې له تا سره واده وکړم. ستا را سره خوښه ده او که نه؟ دا خبرې چې زرغونې ما ته وکړې زه ډېر حیران شوم او ډېر ځینې وویرېدم چې دا خو یوه جینۍ نه ده بلکې یوه بلا در سره ده. نجونې خو ډېرې ډارنې او شرمناکې وي. دا په اوله شپه او په داسې حالت کې چې ما نه پیژني را سره د واده خبرې کوي. ورته ومې ویل زه به په کور کې مشوره وکړم چې په کور کې دې هکله باندې څه وایي. زرغونې ویل ته به په کور کې مشوره کوي بیا به راته وایي څومره ډېر وخت به تیر شي. دا یې راته وویل او نوره هم را نږدې شوه. بیخي سره څنګ پر څنګ شولو. کله چې مې څنګ ته راغله ما یې هم مخ ته وکتل. کتل نه و قتلېدل و. تا ته خو معلومه ده چې څومره ښایسته لا ورکړی. هوش مې له سره لاړو او یو خمار حالت را باندې راغی. تر ډېره وخته نشه غوندې ومه ځکه زما هم د ځوانۍ موسم و. غرق شومه. دومره خوند یې خالي د لیدو راکړ چې زه د مخ شغلو ته حیران شومه. زه لا په همدې چورتونې کوم چې زرغونې وویل خوب درغلی؟ ما ورته ویل نه خوب اوس نه راځي. ته مې چې ولیدې خوب هم راڅخه وتښتېده. زرغونې ویل ځایونه به واچوم او په ځایو کې به خبرې سره کوو. ما ورته ویل ته هم دلته زما سره ویدېږې؟ زرغونې وویل ولې کوم اعتراض خو به نه لرې؟ زه هم دلته ویده کېږم او هغه هم ستا له څنګ سره. ما ورته ویل لاړه شه پلار او مور به درته انتظار وي او ستا فکر کې به وي. ته نو یوازې څه را سره کوې؟ ما یوازې پرېږده زه نه ډارېږم. زرغونې ویل خیر دی ته را سره یې دوی هم هیڅ فکر نه کوي او زه تا یوازې کله پرېښودلی شم؟ ته یوازې ډارېږې زه در باندې پوهېږم. ما هم ورته وویل سمه ده ستا خپل کور دی او ستا خوښه ده. زرغونې هم ځایونه څنګ تر څنګ واچول. زه پر خپل ځای کې ویده کېدم. زرغونه له خپله ځایه راغله او زما په ځای کې را سره ننوته او راته ویې ویل ما خو خوب کولو ته نه یې راغوښتی. ما ورته ویل نو د څه لپاره دې راغوښتی یمه؟ زما څخه لرې شه او پر خپل ځای کې دې څمله. د خوږې مینې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې درېیمه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.